صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا څوک دي او د صحابه کرام مبارک د اهل سنت والجماعه عقیده څه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړي په هغه باندې ایمان راوړی وي او بیا د ایمان په حالت کې د دنیا نه رخصت شوی دي د صحابه کرام ویل کی د صحابه کرامو ترمن چې کوم اختلافات راغلي دي چې هغه ته مشاجرات الصحابه ویل کی د اهل سنت والجماعه څه منهج دی په دغه اړه باندې په حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو فضیلت ډیر ذکر کړی دی چې زما صحابه ته بدرد موای کچته یو انسان د احد د غر عمره صدقه ورکړي نو د دې صحابه نسب دغه ته هم نشي رسیدلی لکه څنګه چې الله رب العالمین په قران کې د دې صحابه چې کم عمل او چې کم لار باندې روانو د هغه لار باندې اقتدا باندې موږ ته حکم شوی دی د صحابه کرامو ژوندۍ موږ وګورو نو عمل دین موږ ته په هغه کې خودلې شوی دی. Don't forget to like and follow Rana Studio.